سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطن دوست یم. د نن ورځې لپاره مو هغه جملې راخستې دي چې په روزمره ژوند کې ترې استفاده کیږي. I went to Boston by train. زه و باستن ته د ریل په واسطه باندې ولاړم. I want to learn how to swim. زه غواړم چې اوبازي زده کړم یا څنګه سړی اوبازي کولی سي. I can't do anything else. زه نور څه نسم کولی. It's almost never rains here. دلته اکثر وخت باران نه کیږي. Do you know the reason? آیا ته پوهیږې په دلیل باندې یا دلیل یې تا ته معلوم دی یا وجه یې درته معلومه ده؟ I wished our classroom were air conditioning. دا کاشکې زموږ صنف کې ایر کنډیشن وای یا زموږ صنف ایر کنډیشن یا د یخې هوا کولر درلودلی. Don't worry about that. Don't worry about that. د دې په اړه باندې فکر مه کوه یا تشویش مه کوه یا د تشویش وړ نه ده. We had a very hot summer this year. سږ کال پسرلی چې و ډېر ګرم یا تود و. My friend is having baby in June. زما ملګری په جون میاشت کې ماشوم زیږوي. The car is very fast. موټر ډیر تیز دی یا ډیر چابک دی. He got up early than usual. دی وختي راکښېنستی یا را وختي راپورته سولو د نور وختو په پرتله باندې. The boy tried moving the heavy sofa. هلک کوشش کوي چې هغه درنه یا غټه وزنداره سوفا یا کوچ هغه د یوه ځای څخه بل ځای ته څه کړي، حرکت ورکړي یا انتقال یې کړي. I want to eat something یا I want to eat something. زه غواړم چې یو څه وخورم. He was very happy. دی ډېر خوشحاله و، یعنی د خوشحالۍ احساس یې کوي لکه موږ تاسې الحمدلله. The girls began laugh. نجونو خندا شروع کړه یا نجونې ورباندې خاندي. I'm sorry I dropped my knife. زه بخښنه غواړم زما څخه چاقو یا چاړه شوسوله یا راڅخه ولوېدله. Please pass me your phone. ستا تلیفون راکړه. یا مثلا please pass my phone. زما تلیفون ورکړه یو چاته، مثلا ورکړه د یو چا په واسطه باندې. We saw clouds above the mountains. موږ ورېځ ولیدله چې تر غره پورته وه. ورېځ په تورې عموم تر غره لوړې ځینې وخت کښته کېږي راجوه کېږي چې فوق ورته وایي. My telephone is out of order. زما تلیفون کار نه کوي. My watch is out of order. زما ساعت کار نه کوي یا د کاره لوېدلی دی. The fruit went bad. میوه خرابه سوې ده یا خوسا سوې ده یا له منځه تللې ده. That boy is running. هغه هلک چې دی هغه ځغلي یا په تاخته باندې دی. I'm waiting for the bus. زه و بس ته منتظر یم یا انتظار کوم. He was patient. دی حوصله درلوده یا مثلا منتظر کېدل چې پاته سي، عجله یې نه درلودله. The boy ran away. هلک ولاړی وتښتېدی یا پښې سپکې کړلې. Do you go to school by bus? آیا ته و مکتب ته د بس په واسطه باندې یا په بس کې ځې؟ He couldn't understand the sentence. دی په جمله باندې نه پوهېږي یا هغه جمله باندې سر نه خلاصېږي. Add a little sugar and milk. یو څه بوره او شیدې ور واچوه ګیلاس ته مثلا سره ګډې کړه. I go home early every day. زه کور ته هره ورځ وختي ځم یا زه همیشه کور ته وختي ځان رسوم ځم. I must return home within a week.
هم when awake زه باید په هفته کې د ننه کور ته بیرته ولاړ سم یا وګرځېږم مثلا یو ځای څخه بل ځای تللی. How far is it from here? How far is it from here? د دې ځای څخه څومره لرې یا څومره فاصله لري. He is still young. He is still young. دی تر اوسه پورې ځوان دی لکه موږ تاسو. It's up to you to decide. It's up to you to decide. دا پتا اړه لري چې پریکړه یا فیصله وکړي. Can I use this bike? کولی شم زه دا موټر سایکل استعمال کړم یا دا موټر ګاډ استعمال کړم. بایک موټر ګاډ ته وایي. English is difficult to learn. انګلیسي مشکله ده یا د انګلیسي زده کړه سخته ده. سخته نه ده دوستانو تشویش مه کوئ. زه در سره یم. I went for a walk in the park. زه لاړم و پارک ته چې قدم ووهم. The door is open now. دروازه خلاصه ده اوس. What are they made of? What are they made of? دا له څه شي څخه یا دوی له څه شي څخه جوړ شوي دي. Everybody likes him. هر یو د خوښي د هر چا د خوښي د هر چا ته خوند ورکوي. Get me a chair please. Get me a chair please. چوکۍ راته راکړه. وبخښئ مهرباني وکړئ دا چوکۍ راته راکړئ. I am glad to see you. I am glad to see you. زه ډېر خوښ یم چې تا ګورم یا دې وینم. I have an allergy to milk. زه د شیدو سره حساسیت لرم. ځینې خلک حساسیت لري شیدې نشي خوړلی. I am so happy. زه ډېر خوښ یا خوشحاله یم. How long have you know her? How long have you know her? دا له څه وخت راهیسې ته پیژنې یا شناخت سره لري. I must visit my friend in the hospital. زه باید زما ملګري ته ولاړ سم د هغه پوښتنه وکړم چې په شفخانه کې بستر دی یا مریض دی. خدای زموږ ملګري وساتي د مریضۍ څخه. They made me go there. دوی زه مجبوره کړم چې زه باید هلته ولاړ سم. They made me go there. I know she is sleeping. زه پوهیږم چې دا ویده ده. Is there a curfew? آیا ګربندیز یا د باندې تګ لکه په کرونا کې شو دا وجود لري که نه لري؟ بندیز دی که نه دی؟ ځینې وختو کې اضطراري حالتونه اعلانیږي. He is very depressed. He is very depressed. دی ډېر خپه دی یا خوا بده ده چې موږ تاسو وایي تشویش کې. Not all children like apples. ټول ماشومانو سیب نه خوښېږي. د ټول ماشومان چې دي هغه سیب خوند نه ورکوي. ځینې ماشومانو ته مثلا کیله خوند ورکوي، ځینې ته سیب خوند ورکوي، ځینې ته ام. This book isn't interesting at all. دا کتاب چې دی هیڅ خوندور نه دی، هیڅ مزهدار نه دی، یا مثلا ځینې کتابونه یې بورینګ یي. He is watching TV. دی تلویزیون ته ناست یا تلویزیون تعقیبوي. Would you please stop talking? Would you please stop talking? مثلا یو چاته وایه و کولی شي دا خبرې بندې کړې، خبرې مه کوه. Ask him when the next plane leave. د ده څخه وایي پوښتنه وکړه چې راتلونکي پرواز کله دی یا څه وخت حرکت کوي. I don't like cheese very much. زما پنیر نه خوښېږي یا د پنیر سره ډېره علاقه نه لرم یا ډېر خوند نه راکوي. What did you talk about? What did you talk about? تا د څه په اړه باندې خبرې کولې یا د څه په اړه دې خبرې وکولې؟ Where can I rent a car? موټر چیرې کرایه کولی شم؟ مثلا په امریکا کې ځینې کمپنۍ دي هغه موټران درته درکوي د میاشتې لپاره، د هفتې لپاره، د ورځې لپاره په کرایه باندې، نو خپله نمایندګي لري، TBH دی کلي درکوي. The weather forecast is not necessarily
necessarily reliable. د هوا حالات یا د هوا د حالاتو وړاندوینه دا اکثر وخت حقیقت باندې ولاړه نه وي یا حقیقت نه لري. My joints ache. زما بندونه مثلا د لاس بند دی او د مثلا مغزی دی او د ګوتو بندونه دي، دا بندونه چې دي دا وایي درد کېږي. دې چې وایي joints وایي. My joints ache. زما بندونه درد کېږي. I wish I could fly like a bird. کشکې مام د چغوکي غوندې یا د مرغه غوندې پرواز یا الوتلی سوای. She is a wealthy woman. دا یوه ډېره شتمنه یا پیسه‌داره مشته شوې خانه ښځه ده. Will you please call me this evening? وبخښئ کولی شئ چې نن مازدیګر و ماته زنګ ووهئ. My brother cut the cake. زما ورور کیک پرې کوي، مثلا د برډې کې یا مثلا چاکو باندې پرې کوي، دې ته چې وایي کټ وایي، پرې کول ته وایي، د کیک ته وایي. دلته دوه شی دي زموږ څخه اکثره ملګري لغته وهل چې هغه KICK ده او دا چې دی CAKE ده. دلته فرق باید وکړي په پروننسیشن کې. یو کیک دی، کیک وهل په لغته باندې، او کیک د خوړلو کیک ته وایي. What time do we leave tomorrow? سبا پر څو بجو باندې یا څه وخت موږ تاسې حرکت کوو. My friend died of lung cancer. زما ملګری د سږو سرطان له خطره شهید سلو یا د دنیا څخه لاړی. What's your son's name? ستا د زوی نوم څه دی؟ You may give the book to whoever wants it. ته د کتابونه هغه چا ته ورکړه چې هغه غواړي یا مثلا ضرورت ورته لري. She lives quite close by. دا ډېره نږدې اوسېږي. Were you playing a game yesterday morning? تا تېره ورځ یا نن سهار گیم کوي یا بازی کوله. Is he your teacher? آیا دی ستا معلم یا استاذ دی؟ I am sorry to hear that. زه بخښنه غواړم چې دا مو واورېده یا مثلا مشته شوی خوا مې ورباندې بده شوله. We arrived at the office on time. موږ و دفتر ته پر خپل وخت باندې چې شولو را ورسېدلو. He is afraid of becoming sick. دی د دې څخه ویریږي چې مریض نسی. مثلا موږ تاسې اکثر وخت چې د کوره یا د وطاقه څخه د باندې وځو نو وایي چې داسې نه چې خدای نکرده مریضان سو، دا یې مریضي. I would like to have a coffee. زه غواړم چې کافي وڅښم یا وخورم. His hands were empty. د لاسونه خالی و، یعنی په لاس کې شی نه و. You will never realize what I went through. ته به هیڅکله دا درک نه کړې یا په دې پوه نه سې چې زه د کومو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یم یا د کوم مشکلات زه په خپل ژوند کې لرم. Is it still raining? آیا تر اوسه پورې باران هورېږي یا باران دی؟ He began running. د میدان شروع کې ځغاسته شروع کړله، ځغاسته کوي. Will you have another cup of milk? غواړي چې یو ګیلاس نور شیدې یا یو بل ګیلاس شیدې غواړي چې وڅښي. I have to cut my hair. زه غواړم چې خپل وریښتان کم کړم. دلته hairs نه ویل کېږي دوستان، دا ګرامري غلط راځي. فقط hair مثلا لکه موږ ته چې یو وریښتان چې دي ټوله جمع hair دی، سنګل ته یا مفرد هم hair ویل کېږي او جمع ته هم hair ویل کېږي. I don't like this sweater. زما دا کوټ یا دا جاکټ یا سویټر چې دی دا مې نه خوښېږي. All my friends like soccer. زما د ټولو ملګرو د ساکر بازی یا لوبه یا د فوټبال بازی یا لوبه خوښېږي.
My house is near the station. زما کور و سټیشن یا اډې ته نږدې دی. Do it right now before you forget. Do it right now before you forget. دا همدا اوس وکړه مخکې د دې چې یې هېرې چې موږ تاسو وایو نو ویې کړه. I will introduce her brother to you. زه به د دې ورور یا زه غواړم چې د دې ورور تا ته معرفي کړم. I will be busy tomorrow. سبا زه مصروفه یم یا سبا به زه مصروفه یم. This flower is beautiful, isn't it? دا ګل چې دی ډېر ښایسته دی نه دی یا موږ ته وایو دا ګل ښایسته نه دی. Our refrigerator is out of order. زموږ یخچال چې دی هغه کار نه کوي خراب شوی دی. یعنی He was married to her sister. د دې د خور سره واده کړی و یا د خورې د ښځه وه. He has no children. دی ماشومان نه لري. Don't let me down. مه مې پرېږده چې شوا سمه یا زغوار سمه. د بله معنا دا هم لري چې don't let me down یا مثلا مه مې شرموه. I wonder if the plane will arrive on time. زه کوشش کوم یا غواړم چې پوه سم چې طیاره به په خپل وخت باندې راورسېږي یا راسي. She kept him waiting for a long time. دی د ډېر وخت لپاره یا د ډېر وخت راهیسې چې کړو منتظر کړی و. What did you eat for breakfast? What did you eat for the breakfast? د سهار ناري باندې د څه شو خوړلی یا د سهار څه شو خوړلی. My father insisted that we should go. زما پلار موږ باندې ټینګار وکړي چې موږ باید څه شو وکړو ولاړ شو. By the way, are you free this afternoon? By the way, are you free this afternoon? په هر حال ته نن ماپښین وخت لرې یا خلاص یې. He often goes to Tokyo. دی کله ناکله توکیو ته یعنی جاپان پایتخت توکیو ته چې دی کله کله ځي. Can you speak Pashto? Can you speak Pashto? ته په پښتو ژبه باندې خبرې کولی سې. د پښتو ژبې زده. She has flowers in her hands. دی په لاس کې ګلان یا ګلان نیولي دي. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست. په کوم ځای کې پوه شوي نه یاست تاسو کولی شئ چې کمنټ راکړئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. ستاسو لپاره زما چینل ستاسو په کور کې ستاسو په ژبه باندې همیشه واز یا خلاص دی. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښې چارې.